Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. د سپیکر یو لسمې ویډیو ته زده کړې ته ښه راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د څنګ د مینیو د متنونو فونټ ورکولو طریقه ښیو چې څنګه کولی شو د څنګ مینیو لیکنو ته فونټ ورکړو. نو ویډیو شروع کوو. لومړی به ویوز راخلاص کړئ، بیا په هغه صفحه راخلاصه کړئ کومه کې مو چې د څنګ مینیو ورکړې. مثلا په دلته په هوم کې د څنګ مینیو ده، نو په دې باندې به کلیک وکړئ. اوس به راسئ ایونټ برخې ته. کله چې ایونټ برخې ته راغئ نو اوس به ون کریټ ان کریټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په ان کریټ باندې کلیک وکړئ تاسو به راسئ هماغه د فونټ بلاک به راواخلئ. د فونټ بلاک پینټ راواخلئ. اوس به 3 دانې مثلا هر څو دانې 3 دانې کېږدو. دلته به فونټ انتخاب کړو. دا هم ټایپس اوس به راسئ د ویریبل برخې ته. دلته دا ویني ټکس ویو دغه برخې زبردست نښه کړم. دا یو ټکس ویو دا ده، یو ټکس ویو دا ده، یو ټکس ویو دا ده. دا درې واړه دي. تاسو به دا راواخلئ. دا 3 ټکس به راواخلئ. نور نشته، نور ټکس به ویني. اوس به دې باندې وځئ، اپلیکیشن به رن کړئ، ویډیو به سټاپ کړو. دا هم د ډرایور د لیکنو د فونټ ورکولو طریقه. تر بلې ویډیو پورې مې په لوی الله سپارم. د الله په امان.